ستا پوزیشن پہ خرابیږي زه به نه راځمه ستا پوزیشن پہ خرابیږي زه به نه راځمه ستا نه پرې خلق خفه کیږي زه به نه راځمه او ستا رسوایي راته منظوره د زړه سره نه ده ستا رسوایي راته منظوره د زړه سره نه ده ستا په جامه چې داغ لګیږي زه به نه راځمه صابر احمد په دې خوږو ټکو ملګري خالق داد امید صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي خپل کلام وړاندې ډېره مننه جي یو دوه شعرونه د اختصار سره نری ملا دنګه غاړه مینس کې اور و بادشاهي وه نری ملا دنګه غاړه مینس کې اور و بادشاهي وه ظاهره ده چې ستا د حسن زور و بادشاهي وه یو حسن بې مثاله او یو عشق و بے قراره یو حسن بی مثاله او یو عشق و بے قراره وشپهم خنی ولی خیال نور و بادشاهی و او منظر د کوی قاف و خاپیره و خاموشی و منظر د کوی قاف و خاپیره و خاموشی و او خور په پس منظر د غزل شور و بادشاهی د یو بل غزل دو شعرونه عرض دیجی د یار د نسب غره د یار د نسب غره زمانده مانده مانده او عشق ستمګره زمانده مانده مانده د یار د نسب غره زمانده مانده مانده او عشق ستمګره زمانده مانده مانده دی قبر ته مې مه پرېږده دا یو ښکلی یوازې دی قبر ته مې مه پرېږده دا یو ښکلی یوازې بدبخته منجوره زه مانده 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 او عابد خو بې ګودره او عاشق خو بې ثمره عابد خو بې ګودره او عاشق خو بې ثمره شاعر خوبی اونره زمانده مانده مانده ډېره مننه کراچۍ کې امن راغلی په دې اړه یوه لویه مشاعره سپرلی به راځي واحده مشاعره چې پکې د کراچۍ هر شاعر ته برخه ورکړې شوې تاسو به کتلی شئ هر شاعر د خپلې وینا سره په ځانګړو برخو کې لازم ده چې زموږ یوټیوب چینل پښتو مشاعره سبسکرایب کړئ او ورسره ټالی هم ووهئ چې هره ویډیو د ټولو نه اول تاسو وګورئ پښتو مشاعره یوټیوب چینل دا پیغام د کراچۍ د پښتو ادب او د شاعرانو حوصله افزای لپاره زمزمه کړې شوې د ملګرو سره شیر کړئ